امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د حضرت انس ابن مالک سره ملاقات شوه ده او دا غین علاوه د 5 نور صحابه یا د شپږو سره د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ملاقات شوه ده. سیوطی صاحب په خپل کتاب تبییض الصحیفه فی مناقب ابي حنیفه کې دا غي صحابو نمونه لیکلي او امام دې بل کتاب کې لیکلي رسته به درته بیا دا غي صحابو نمونه واورم. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د هجرت په 80 کال باندې پیدا شوی دی سنه 80 من الهجره او په دغه وخت کې د رسول الله مبارک صحابه بقید حیات ژوندي او بیا د کبارو تابعیننا امام ابو حنیفه رحمت الله علیه استفاده کړې ده د حسن بصری غوندې د محمد ابن سیرین او د عطا ابن ابي رباح او عطا ابن ابي صاحب دا لولو تابعین. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دای ته تللی امام صاحب وایي زه څو ځله بصرې ته تللی یم او شاګردان لولو شاګردان دي قاضي ابو یوسف محمد ابن الحسن شیبانی وکی ابن الجراح چې د امام شافعي صاحب استاذ دی عبدالله ابن المبارک چې د بخاري د استادانو استاذ دی او بلا مخلوق د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نه فیض حاصل کړی دی او بلا علماو متقدمین و متاخرین د دې امام مناقب لیکلي دي او یو مقلد ته پکار دی چې د خپل امام هغه تمام حالات ورته معلومي. صاحب د کشف الظنون په باب د مناقبو کې او خاص کر د امام ابو حنیفه په مناقبو کې لیکي چې ينبغي لكل مقلد ان يعرف احوال امامه ليعلم شمائله وفضائله وسيرته في احواله وصحة اقواله او دارنګ د خپل امام نوم او کنیت او نسب او زمانہ او بلد او د امام مشایخ څوک دي او داغه په زمانہ کې داغه ملګری څوک دي او د امام شاګردان څوک دي. نو صاحب د کشف الظنون وایي چې د هر مذهب علماو د خپل امام مناقب لیکلي دي. مناقب د امام مالک لیکلي شوي دي، مناقب د امام شافعي لیکلي دي، مناقب د امام احمد ابن حنبل لیکلي شوي دي. لیکن په تمامو مناقبو کې زیات مناقب د امام اعظم دي، د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مناقب دي. ما مختصرا د بعضې ځایونو نه لیکلي دي، د ټولو نه لوی زبردست کتاب هغه د امام طحاوي دی، ابو جعفر احمد ابن محمد الطحاوي چې په 321 هجري کې وفات شوی دی. هغه د امام صاحب مناقب لیکلي، مناقب ابي حنیفه. شرف الدین ابو القاسم عینی په یو جلد کې د امام صاحب مناقب لیکلي او د هغې نوم دی قلائد عقود الدرر والعقیان. قلائد عقود الدرر هغه انبیلونه د ملغلرو والعقیان او د خالصو سرو زرو. عقیان ذهب خالص ته وایي. قلائد عقود الدرر والعقیان فی مناقب ابیحة النعمان. او بیا دریم تالیف دغه شرف الدین وکړلو بلم هغې سودا او نه وتله د امام صاحب په مناقبو کې شرف الدین ابو القاسم عینی بل تصنیف ولیکلو، د هغې نوم یې کېښودو الروضة العالیة المنیفه. الروضه باغچې ته وایي، الروضة العالیة المنیفه فی مناقب الامام ابي حنیفه. محمد ابن احمد الشعبی راغی، هغه په 10 جزو کې جز کاپۍ ته ویل کېدی شي، جز لکه د طالبانو بیلې بیلې کاپۍ وي، نو په 10 جزو کې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مناقب لیکل او حاکم په خپل تاریخ کې دې کتاب ته اشاره کړې ده.
بیا موفق الدین الخوارزمی راغی، هغه په 40 بابو کې د امام ابو حنیفه مناقب لیکل. بیا محی الدین عبدالقادر ابن ابی الوفا القرشی راغی، هغه د امام صاحب مناقب لیکل البستان فی مناقب النعمان. بیا علامه جار الله زمخشری صاحب د کشاف چې د معتزلو لو امام دی او تفسیر کشاف تاسو ته معلوم دی چې د کومه درجه تفسیر دی. کاش چې معتزلی نه وي، د سرو درو په صحیح باندې د لیکلو کتاب د کشاف، لیکن بعض خبرې پکې د اعتزال هم راړلې دي. نو معتزلی علامه زمخشری د امام ابو حنیفه مناقبو کې کتاب لیکلو شقائق النعمان فی مناقب الامام ابی حنیفه النعمان. اتم نمبر کې عبداللہ ابن محمد الحارثی راغی، هغه کشف الاثار کتاب ولیکلو د امام صاحب په مناقبو کې، او کله چې د دې کتاب املا کولا 400 مستملین پکې ناستو. 400 مستملین پیژنې؟ دا خو سلو سپیکر دی، هلته به یو سړی ناستو نو د استاد عبارت به هغه نورو خلکو ته ورساغې بل به بل ته 400 مستملین چې ناستې نو څومره دنیا ناسته وه چې هغه کله د امام ابو حنیفه مناقب لیکل، نو د خلکو د امام ابو حنیفه سره څومره زیاته مینه او څومره زیات عقیدت دی. ظهیر الدین مرغانی راغلی، هغه کتاب لیکلی مناقبو کې. بیا مشهور مؤرخ ابو المظفر یوسف ابن قزاغلی البغدادی، هغه صد پاسه په 13 بابو کې د امام مناقب لیکل. او دغه مؤرخ بیا بل کتاب لیکلو کتاب الانتصار لامام ائمه الامصار، د امام صاحب په مدد کې کتاب لیکلو کتاب الانتصار لامام ائمه الامصار. امام ابو حنیفه ته امام الائمه وي چې دا د تمامو امامانو امام دی، او دا کتاب بیا په 2 جلدو کې لیکلو، دا ډېر غټ غټ جلدونه دي. 12 نمبر کې عبدالله حسین بن علی السیمری دی راغی، او زمونږ یو ملګري د کتاب تحقیق کړو په مکه مکرمه کې. د قندهار یو عالم عبدالقادر د دې کتاب تحقیق کړی دی، ما ته پته نشته چې چا پې کو یا نه، یو عالم و، ډېره زمانه مدینه منوره کې اوسېدو، زمونږ ملګری و. 14 نمبر ابو العباس احمد ابن سلم دی راغی، د کتاب لیکلو. بیا محمد ابن محمد القردری د زبردست کتاب لیکلی دی، او د 828 هجری کې مړ دی. د کتاب کې یو مقدمه ده او یو 19 باب دي. په مقدمه کې د صحابه او د تابعینو ذکر دی، او بیا په لومبني باب کې د امام صاحب مناقب دي خاص، او په دویم باب کې بیا د امام مالک او د امام شافعي او د امام احمد حالات دي، او دارنګه د امام ابو یوسف او د امام محمد. څلورم باب کې د امام صاحب د شاگرد ابن المبارک حالات دي. په 15 کې د ظفر او په 16 کې د داوود طائي د امام صاحب شاگردان دي، او دارنګه بیا په بل کې د وکیع ابن الجراح حفص ابن دالول خلق ته. نو دا یو له سبب د امام صاحب په شاگردانو کې بیا ولیکل. بهرحال ابو القاسم عبدالله ابن محمد راغی، هغه کتاب لیکلو. بلا کتابونه دیو کتاب دی المواهب الشریفه فی مناقب ابی حنیفه، او په خپل باندې د کشف الظنون مصنف په ترکی ژبه کې د امام صاحب مناقب بادشاہ ته کوم نه وړاندې کړل. دا خو مستقل کتابونه لیکلي شوي دي. دغه رنګ ابن عبد البر چې لوی محدث او فقیه دی، هغه لیکلی دی الانتقاء، په هغې کې د 3 واړو امامانو ذکر دی. د امام ابو حنیفه مناقب دی پکې، او د امام مالک مناقب دی پکې، او د امام شافعي صاحب. پاتې شو هغه کتابونه چې هغه د خپلو کتابونو په مقدمه کې د امام ابو حنیفه حالات راړلي دي، هغه د 13 کتابونو نه زیات دي. دا د هغه زمانې خبره ده چې صاحب د کشف الظنون لا کشف الظنون نو لیکلی، او بیا د هغې نه پس په هره زمانه کې خلکو د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه باره کې مناقب لیکلي دي.
نو مناقب خلق دا ارکس و ناکس لکی. نو امام ابو حنیفه رحمت اللہ علیہ دا من اجل الائمہ دے. پاتشو بعد کسانو امام ابو حنیفه باندې تنقیدات کړی دي. نو یاد لرئ چې د یو مشر په تعریف کې داغه د زمانه خلق یا داغه شاگردان تعریف کوي، بیا د رسونو خلقو اقوال هغه معتبر ني. دا یاد لرئ هر زمانه کې چې د سړی ملګری یا د سړی شاگردان د استاد تعریف کوي، نو د نور اعتراض بیا د یو پیسې ني. تصنیف را مصنف نیکو کند بیان، شاگردانو ته خپل استاد معلومی چې زما استاد د کومې درجې دی. صاحب د خیرات الحسان په 25مه صفحه کې لیکي اما روایته من انس رضی الله تعالی عنه وادراکه لجماعه من الصحابه فصحیحان. او دا دواړه خبرې درست دي لا شک فیهما. او دارنګ خیرات الحسان په 23مه صفحه کې لیکي چې د ابن حجر په فتاواو کې ده چې انه ادرک جماعه من الصحابه كانوا بالكوفه. حافظ ابن حجر اسقلانی وایي چې امام صاحب د صحابه یو جماعت مندل دی، ځکه چې د په سن 80 هجری کې پیدا دی او په دې وخت کې د صحابه بلا مقدس حضرات په دې دنیا باندې موجودو. نو حافظ ابن حجر اسقلانی وایي فهو من طبقه التابعين، امام صاحب د تابعینو په درجه کې دی. او ولم يثبت ذلك لاحد من ائمه الامصار، د نور خارون امامانو ته دا رتبه نه ده ملاو. کل اوزاعی بالشام، اوزاعی ډېر لوی امام دی په شام کې. او الحمادین بالبصره، دا دوه علماو د دواړو نوم حماد. او السوري بالكوفه سفيان الثوري، ومالك بالمدينه، والليث بن سعد بمصر. دي ټولو ته د تابعیت هغه فضیلت نه حاصل. او د تابعینو تعریف الله تعالی قران مجید کې کړی دی. د صحابه د ذکر نه پس د تابعینو الله تبارک وتعالى ذکر کوي. د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه تابعی دی او خیر القرون قرنی ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. پاتشو پرونه غي طالب په یو کاغذ کې لیکلو ورستو غریب بیا عذرم کړه بل ختمه تراغه الله دې ورته جزای خیر ورکړي. طالب وای دا ما دا مقصد نو خاصه بعد طالبان دا خبرې کوي، یعنی طالب خسړو پرون چې دغه راغلو هغه دا ما مقصد دا نه حاشا وکلا دا ما پړ کې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه کمال عظمت ته دا حالات ګورم نه په ما باندې خاص اثر کوي. خو بس اسی لیکلو او خشوه دغه د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه حالات او باعث وګرځیدل. موږ یو ځل مدینه منوره کې او چا طالب په بورډ باندې ولیکل زه په دغه غرض نه جوړوم او دا زموږ منه کالو جامع اسلامیه کې په بورډ باندې لیکل شو ان حماد ابن ابي سليمان بلغ ابا حنیفه المشرك انا بريء منه. دا عبارت لیکلو ما ته باندې طالبان رالو چې ته خو نه جوړو نن خو په بورډ باندې دا عبارت لیکل شوی دی. ہمارے طبیعت خراب موسم نہ جوڑو خیر سار کے پاسے نو نمایو درخواست لکھلو او اللہ تعالیٰ دے پقبر رحمتنا نازل کی شیخ عبدالعزیز ابن باز رحمہ اللہ تعالی رحمتا واسعہ دیر لوی مفتیو داغ دے واغا وقت دا جامع مشورو او زمگو استادمو نمایو درخواست لکھلو داغے نقل سما سرشتا تاغی کی مولی کل چیجی پرون چاپا بورڈ باندې دا عبارت لیکل دی او جامع اسلامیه چونکه عالمی جامعه ده د دنیا د اطراف او کناف نه دلته طالبان را دي او چا دا عبارت لیکل دی. وګ درخواست ما لیکلو شیخ عبدالعزیز ابن باز رحمت الله علیه پسترګو باندې معذور اوروندو نو هغه سره بدوسه کټیانو هغه ته خط ورکو هغه ورته خط لستون مول عبدالعزیز ابن باز بالکل جړل او استغفر الله لا حول ولا قوه الا بالله ډیر خپشو او بیا هغه خپل نائبینو ته چې دا عبارت پوری کوي. مدیر د کلی شریعت ویل کوي چې د دې پوره تحقیق کوي او دا خو ډیره بده خبره ده. خیر هغه خط موږ ته مونږ ترا کوي نه انا ارسله زی په خپل مونږ تهرانو کو خط لیکن دا هغه خط سپتاونه لګیدا
بیا زه مدیر ته ورالم نو هیڅ پته ونه لګېده. بیا دوباره موږ شیخ عبدالعزیز ابن باز ته ووی او په دغه مجلس استشاري اجتماع وه. نو بیا ما شیخ عبدالعزیز ابن باز باقاعده حکم صادر کو چې په جامعه کې د نن تمامو صفوفو کې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مناقب بیان شي. هغه خلکو ته د ائمه قدر معلومو چې بیا په تمامه جامعه کې هر کلاس کې هر استاد د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مناقب بیان کړ. نو چې کوم علما یې هغه ته د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه او د امام مالک او دارنګه د امام احمد ابن حنبل او د امام شافعی حالات معلوم دي چې دا د کومه درجه علماو. نو د طالب دا ختم د دې ذریعہ ورسېده وکيف اکفر یا کافور نعمتها وقد بلغنك بي يا خير مطلوبي. نو طالب ته الله جزا خیر ورکی او طالب دی الله تعالی موږ چې پرون کومه وسمو سکړی و موږ هو خاص طالب نو ټارګټ کړه خو څو چې د امو بارکه سپکه خبرې کوي. زمارونو د هر عالم بارکه سپکه خبره مکو اگر کتا نه غلط لري مشر ولینی ټیک اختلاف ور سره کو چیرې دا خبره داسې ده او زما دلیل داسې ده. نو کاغه د شوافیو عالمي که د موالکو عالمي که حنبلی وي او که زمونږ د پاکستان کې یو عالمي نواب صدیق حسن خان یا داسې نور لوی علما نو پکار ده چې طالب نوم بادبه طریقه لی اذکروا محاسن موتاکم د مړو محاسن بیانوي. او که د یو عالم مړ په قول کې ستا موافقت نی نو په دلیل باندې یو خبره بیان کړه لعن طعن او په اکابرو باندې بیا بدرد ویل دا چې کوم نه مناسب نه دي. ډېر خلک دا وایي چې علامه ذهبي د امام صاحب باره کې څه ویلي دي. اصلیت کې بعضې کتابونو کې خلکو د ځان نه عبارات هغه ورمنډلي دي. میزان الاعتدال یا نورو کتابونو کې بعضې عبارتونه خلکو ځان نه منډلي. حالانکه علامه ذهبي وایي چې زه په دې کتاب کې د مشهورینو باره کې ذکر نه کوم او هغه کتاب کې بیا د امام صاحب باره کې داسې کلمات لیکلي دي. نو تاسو که مقدمه وګورئ هغې کې لیکلي الا من اشتهرت مذاهبهم هم اربعه ابو حنیفه ومالک واحمد وشافعی. د دې باره کې وایي زه به مستقل کتابونه لیکم. وعلى كل حال امام ابو حنیفه رحمت الله علیه تابعی ده. مولا علی قاری وی الحاصل ان التابعین افضل الامه بعد الصحابه سنا ونحن نعتقد ان الامام الاعظم والهمام الاقدم ابو حنيفه افضل الائمه المجتهدين واكمل الفقهاء في علوم الدين ثم الامام مالك فانه من اتباع التابعين ثم الامام الشافعي لكونه تلميذا للامام مالك بل تلميذ محمد بن الحسن الشيباني ثم الامام احمد بن حنبل فانه تلميذ للامام الشافعي. مولا علی قاری په شرح د فقه اکبر کې په یوصل شپږ څلوېښتمه کې دا لیکي. او شقیق بلخي وی كان الامام ابو حنيفة من اورع الناس واعبد الناس واكرم الناس واكثرهم احتياطا في الدين وابعدهم عن القول بالرأي. خلق په احناف دا لګلګي چې دا اصحاب رائے دي دی روایت پریدي. شقیق بلخي وی چې وابعدهم عن القول بالرأي في دين الله عز وجل كان لا يضع مسألة في العلم حتى يجمع اصحابه عليها. اجماع په تمام وکړه ويعقد عليها مجلسا. دیو مسلې لپاره به امام صاحب مجلس منعقد کو. فاذا اتفق اصحابه كلهم تمام صحابه په خبره جمع شو قال لابي يوسف او غيره زعها في الباب الفلاني. سو سورې به په یو مسله باندې بحث کېدو. دا خبره رد مختار په لومړني جلد 205 صفحه کې راغلې ده. او دارنګې شعراني صاحب په میزان کبرا کې دا راغلې ده.
علامه ابن عابدین وی فکان اذا وقعت واقعه شاورهم امام سے بد بلګرو سره مشورو کا وناظرهم وحاورهم وسألهم فيسمع ما عندهم امام سے بد خپل ملګرو الکه ته دې مسله کې سوي ته دې مسله کې تاسو دې مسله کې دلیل شته تاسو کوم حدیثيات ده دای سره به باس کولو من الاخبار والآثار ويقول ما عنده او کله امام صاحب سره دلیل هغه به مرتبه بیان کو ويناظرهم شهرا اكثر پیغام مسله به کله یو میاش یا هغه نه بحث او تمحيص او مناقشات کېدل حتى يستقر آخر الاقوال تر دې چې ټول به یو نتیجې ته رسیدل فيثبته ابو يوسف رحمة الله عليه باغ مسألة ولكلا حتى اثبت الاصول على هذا المنهاج الشوروي بدي مشوري بني باقرة مسائل جمع شوي خود امام ابو حنیفه سے بار بار وی کہ اذا صح الحديث فهو مذهبي دیر خلق اعتراض کئی کہ احناف احادیث بانی عمل نہ کئی امام سے بار بار وہی کہ اذا صح الحدیث فهو مذهبی اور ابن عبد البر مالکی المسلک تھے لیکن منصف مزاج ہے اگر امام ابو حنیفہ د نور امامانو نے عبارت نہ نقل کرے کہ اذا صح الحدیث فهو مذهبی عقود رسم المفتی کے اگورئی اور لسما صفحہ کی دا عبارات موجود دی د امام ابو حنیفه نے چاہتا پوسو کو کستا خبره داسی وی چې کتاب الله یخالفه ورته وی اترکو قولی بکتاب الله کله ما خبره د قران نه خلاف دې ما خبره وګرځوي پرېږدي بیا چا ورته وی چې اذا کان خبر الرسول یخالف قولک که حدیث تا د قول مخالفت کوي اترکو قولی بخبر رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا چا ورته وی اذا كان قول الصحابي يخالف قولك ورتبي اتركوا قولي بقول الصحابه ده صحابه قول بصر سترګو ما قول غيده پر پرې دی شاه ولی الله دا خبره بيقد الجيد کی په 350 صفحه کې نکلی دا او امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ بارک شیخ محی الدین فتوحات مکیہ کی لکھی کہ غبوی ایاکم والقول في دين الله تعالى دخدين او يريد دخدين بدين كده لنا قول مكوي وعليكم باتباع السنة فمن خرج عنها ضل ده حديث ده قرآن ما سوا خبر رائے پکے چکم نه مچ چلوي دا خبرم کتاب الميدان کے امام شارانی لکلی ده امام ابو حنیفه لا ينبغي لأحد ان يقول قولا حتى يعلم ان شریعت رسول الله تقبله خبره ته ګوره چې شریعت قبلې او کنه قبلې سمانه د قران او حدیث سره مطابق دا او کنه لا یو خبر رااله لامام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ او فرمایل چې اولنا والقران ګورئ بیا د رسول الله حدیث ګورئ بیا د صحابه اقوال ګورئ او چې یو ځای کې د صحابه قولم ني امام ابو حنیفه دین پس بیا اجتهاد کوما اگر نورم تابعین دی زم تابعین او مجتهد الله تعالی به اجر ورکړي که مجتهد حق تو رسیدونو دعا درې دي او که خطا شونه یو اجر ته تل نه ده رمبنه سره امام ابو حنیفه چې د فقه بنیادی خره امام شافعی رحمت الله علیه فرمایل چې امام ابو حنیفه دا اول من دون الفقه اول خلق عيال ابي حنيفه في الفقه خلق د امام ابو حنیفه بچی دي او داغه اولاد دي په فقه کې سمانه داغه شاګردان دي او دا خبره چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه روایات ندي منقول دي خلقو د امام ابو حنیفه روایات لیدلی ندي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ولس مسند دي ولس مختلفو شاګردانو ته مسندونه نقل کړی دی الحمدلله جامع المسانید اوس ټول مسانید لره جمع ده چاپ شوی ده الحمدلله جامع المسانید د امام ابو حنیفه او د رسول الله په میز کې درې یا دوه واسطې وي بخاری لوی محدث ته زموږ د سر تاج ده امیر المؤمنین فی الحدیث ته امام بخاری ده
او صحیح بخاری ته الله تعالی ډیر لوی مقام ورکړی دی. اصح الكتب بعد کتاب الله الباری صحیح البخاری. په تمام بخاری کې ثلاثیات 22 تاسو به ګورئ کله کله په حاشیه باندې لیکلي من الثلاثیات کتلی مونږ چرته بخاری کې په حاشیه باندې په غټ قلم باندې لیکي من الثلاثیات. ثلاثی حدیث دا ډیر لوی محتم بشان حدیثی. نو تمام بخاری کې 22 حدیثونه دي او زمون د امام ابو حنیفه مطلب تمام روایت ثلاثیات دي بلکې بعد ثنائیات هم دي. یعنی د رسول الله مبارک او د امام ابو حنیفه په منځ کې کله نه کله دوه واسطې وي. دوه واسطې، یو واسطه د تابعی او بل د صحابي، او کله درې واسطې وي. نو د امام ابو حنیفه تمام روایات ثلاثیات دي او چرته پکې یو نیم هغه ثنائیم چې کوم نه پیدا شي. نو دا خبره چې لم يكن للاحناف شغف بالحديث، بعض کسان دا اعتراض کوي چې ليس للاحناف قدم في روایات رسول الله صلی الله علیه وسلم. یقینا دا قول مردود ده، ځکه جامع المسانید د امام ابو حنیفه دا په دې خبره باندې گواه ده چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ته په فن د حدیثو کې څومره مهارت ده. لیکن امام صاحب کې دا کمال چې څو پورې باغته یو حدیث پورا یاد نه به نقل کولو، او دا کمال احتیاط. خلفای راشدین سلور خلفا دي، ابو بکر عمر عثمان علی. د دې سلور خلفای راشدون نه یو زر سلور سوا یولس روایتونه منقول دي. بس یو زر سلور سوا یولس روایات، او یوازې د ابو هریره 15,303 روایات منقول دي. حالانکه ابو هریره متأخر الاسلام ده، د خیبر په جنگ کې اسلام راړل دي، او د رسول الله مبارک سره سکم سلور کال پاتې ده. او ابو بکر تمامه زمانہ، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی تمامه زمانہ. د سلور وارو خلفاء او احادیث یو در سلور سوا یولس دي یا کم او بیش. او یوازې ابو هریره چې متأخر الاسلام ده 15,303 روایت. دا ولی ابو هریره صرف حدیثو د پاره ناستو بس. او خلفای راشدین د دنیا په نورو کارونو کې اړمو، هغه د کفر او د شرک مقابله کولې، د مرتد مقابله کولې، او د شام او د روم د جنگونو مقابله کولې. بل هغه کمال احتیاط کولو. دو قسمه طالبان موږ خپل استادان ته تلیرو ته عربي نه وي، کمال احتیاط کوي یاره که عربي مې وویل او چرته پکې مرفوع منصوب کې غلط شم، نو د کمال حیا د وجه نه هغوی د عربي او لفظ هم نه استعمالوي. او یو طالب د کافي دی هغه لګیا د عربو سره وایي وایي ای ډزی یاره څنګه چې نو لویو خلکو به کمال احتیاط کولو. او حضرت عمر خو ډېر محتاط و. چا ورته ابو هریره په هره خبره باندې حدیث بیانوي، نو ورته غوسه شو، ورته ویې لتترکن الحدیث او لألحقنک بالدوس. دا ډېر حدیثونه مه وایه، کنې دوست ته د لېږم شړم دې دلته نه. ای به کمال چې کوم نه احتیاط کولو. د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هم دا هغه کسانو نه دی. بل امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په زمانه کې بلا باطل فرقی وي، د دهریانو فرقه وه خدای نه منلو، او دارنګې د مرجئو، د معتزلو، کرامیه او جهمیه او بلا فتنی وي، د هغې مقابله کوله. امام ابو حنیفه خو زیاته زندگی په مناظرو کې تیره شوې ده. که تاسو د امام ابو حنیفه حالاتو کتل حیرانه به شئ. څومره دهریانو به په یو مناظره باندې بیا ایمان راړلو.